بدخشان کې د رباني او پدرام لنډغرو متعصبینو د شهید جنرال رازق چوک نوم بدل کړ. دا چې ولې او یا چوک د چا په پیسو جوړ شوی و، حقیقتونه یې په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. جنگ سالار د روسي، امریکا، ایران او پاکستان غلام او قراردادي مسعود یې ملي قهرمان کړ. یوه کوچنۍ ولسوالۍ ولایت شو. جنگ سالار رباني د سولې شهید ونومول شو. مهم ځایونه یې په نومونو شول، مګر هیڅ پښتون ونه ویل چې ولې داسې کوئ. خو دوی بیا د احمدشاه بابا نه نیولې تر اشرف غني پورې هیڅ پښتون مشر نه مني. تاسې قضاوت وکړئ د دې بې ارزښته کار په هکله. مخکې د بدخشان یو شمېر وطنپالو یوې څلورلارې ته د جنرال رازق نوم ورکړ او د جنرال رازق ورور دوی ته د منار او ټولې څلورلارې جوړولو لپاره پیسې هم ورکړې. هغه څه چې جنرال رازق فکر کاوه ښه و که نه و، د هغې خپل نظر. د بدخشان د خلکو په هکله څه و ما پورې اړه نه لري او نه هم د هغه په هکله بحث کوو. مګر مهم دا دی چې خپله د بدخشان وګړو یو څلورلارې د هغه په نوم ونوموله او بیا د هغه ورور دوی ته پیسې ورکړي تر څو څلورلارې جوړه کړي. وروسته له هغې چې یو شمېر لنډغرو د بدخشان پر ولایت مقام حمله وکړه او د افغان ځواکونو د سخت غبرګون سره مخ شول، چې په پایله کې یو شمېر د صلاح الدین رباني او پدرام لنډغران ووژل شول او زخمیان شول. اوس یو څو احساساتي ځوانانو د دې څلورلارې نوم بدل کړ او نه پوهیږم چې دا کار یې د رباني او پدرام په خوله کړی. نو اوس ښه به وي د جنرال رازق د ورور مصرف شوي پیسې بیرته هغه ته وسپاري او په پایله کې د نورو توکمیزو ډلو احساساتي ځوانانو څخه د ځان یا مشرانو په وړاندې ورته غبرګونونه تمه وکړي. لومړی ولې مو دا چهارراهي د هغه په نوم ونوموله؟ کله مو چې دا کار ترسره کړ او د هغې د مصرف پیسې مو واخیستې، دا نو یو زشت او د نه خوښولو وړ کار دی چې اوس یې نوم ته تغییر ورکړئ. دغه ډول بې ارزښته او خام کارونه زموږ د هیواد ملي وحدت ته زیان رسوي او د دښمن په نفع تمامیږي.